محترمو کم انسان چې مونږ نه کوي قرآن کې الله فرمایي فویل للمصلین هلاکت دی د مونځ کوونکو لپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون د هغه مونځ کوونکو لپاره چې د خپلو مونځونو نه غفلت کوي مونځونه نه کوي او دغه شان قرآن کې الله فرمایي ما سلککم فی سقر الله رب العالمین به د جهنمیانو نه تپوس وکړي تاسو د جهنم د څه شي راوستي وي دوی وفرمایي لم نکن من المصلین مونږ نه وو د مونځ کوونکو نه مونږ په دنیا کې مونځ نه کوو بالمازانو دی وجه نه مونږ د جهنم ته راغلي یو ولم نکن نطعم المسکین او مونږ به مسکین ته طعام نه ورکوو مسکین به دا شان ناره خېټه اوږده شو لیکن مونږ به هغه خوراک نه ورکوو د دې دوو وجه نه مونږ جهنم ته راغلي یو زما رحمو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نه بین الرجل والکفر ترک الصلاه په میند د مسلمان او کافر کې فرق دا په مانځه سره دی چې مسلمان یې لمونځ به کوي چې کافر یې دا لمونځ نه کوي دا شان زما محترم ورونو کم انسان چې مونځ نه کوي په یو حدیث کې دغه انسان لپاره 14 عذابونه راغلي دي چې یو عذاب پکې دا هم دی کله چې د انسان مري دا به ذلیله مري او د انسان به تږی مري د انسان که چېرې دنیا ته ټول سمندرونه وڅکي نو بیا به هم نه مړېږي او په داسې انسان به یو عذاب مسلط کېږي یو مار به پرې مسلط کېږي چې دغه مار کله د انسان وچي چې دا به پرې ځمکه کې یو یا ګزه وننوځي زما محترمو دا پوښتۍ به پرې یو بل کې ننوځي دا هغه سړی عذاب د کوم انسان چې مونځ نه کوي محترم ورونو مونځ په هېڅ حالت کې مه پرېږدئ چېرته چې هم یې خامخا دا مونځ کوئ ځکه مونځ په دې اسلام کې فرض دی او مونځ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة عماد الدین لکه څنګه چې دا مونځ چې کوم دی د دین ستن ده لکه څنګه چې د بدن دپاره دا سر دی دغه شان د دې مونځ دپاره دین اسلام دپاره دا مونځ دی چې بغیر د مونځ نه دین اسلام دا بې فایدې دی او بې فایدې شی چې کوم دی ته جنت ته نشي رسولی زما محترم ورونو مونځ په هېڅ حالت کې مه پرېږدئ چېرته چې وي وایي خامخا مونځ کوئ او د منافق سړی چې مونځ نه کوي دا سړی به ذلیل او خوار ګرځي او دا سړی چې کوم دی په دنیا کې بې برکته دی په مال او اولاد کې په جان کې په کور کې په هېڅ څیز کې د انسان برکت نه پاتې کېږي الله رب العالمین دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین